I've been deep in these documents. د دې اسنادو په راټولولو مې بیخي ډېره خواري کړې. دا هر یو سند د هغو پوښتنو یوه برخه ځوابوي چې په افغانستان کې د ټریلیونونو ډالر د مصرف په هکله راپورته سوي. War that we fought in Afghanistan. راځئ لومړی په دې لږ تم سو چې د 2021 کال د اګست په 15مه څه وسول. کابل د مجاهدینو تر واک لاندې راغی او جنگ بې له کومې لاسته راوړنې په هغه ډول پای وموند لکه څنګه چې پیل سوی و. Power once again. د کابل په هوایي ډګر کې بد حال او ګډوډي به مو حتما په یاد وي، خو داسې خلک هم وو چې هغه حالت یې د تجارت د یو فرصت په توګه لید. Business opportunity in all of this. له دې ښاغلو یو یې ایریک پرنس و چې په ډېره خوښۍ یې په چارټر الوتکو کې خلک له کابل څخه لیږدول. پوهیږئ ایریک پرنس د یوې څوکۍ پر سر 6500 امریکایي ډالر قیمت ټاکلی و. ایریک، احمد او محمود ټول په الوتکو ننویستل ترڅو ډېرې پیرې وکړي. ایریک د افغانستان په جګړه کې تر دې د مخه هم ځان ته ډېر تجارتي فرصتونه برابر کړي وو چې ځینې وخت یې بیخي تر حد تیری هم کړی، خو دا یې اخري وار شو ځکه په افغانستان کې نوره د جنګي تجارت دروازه وتړل سوه. تر ډېرو پلټونو وروسته موږ د ځینو هغه خلکو یو نوملړ برابر کړ چې د افغانستان په جګړه کې تجارت کړی او د نورو خلکو په پرتله ډېر شتمن سوي دي. Stupid rich off of the war in Afghanistan. زما پر امر امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د القاعدې او طالبانو پر ضد هوایي حملې او بریدونه پیل کړل. of the Taliban regime in Afghanistan. مخکې له دې چې د شتمنو نوملړ ته ور داخل سو د حکومتي قراردادونو پر څرنګوالي به لږ تام سو. 300 میلیونه ډالر له حکومتي قراردادونو څخه د امریکا دفاعي قراردادیان زموږ د قراردادیانو ګډوډ سیستم د فدرالي قراردادونو له ثبت څخه پوهېدلی سو چې د امریکا حکومتي قراردادونه معمولا تر هغه کم ارزښت لري په کومه کچه چې قرارداد اخیستونکي ته ډالر ورکول کیږي. په امریکا کې موږ آزاد بازار خوښوو. د دې پر ځای چې فدرالي اداره د جنگ د مختلفو چارو خدمات خپله پر غاړه واخلي، حکومت په جګړو پورې مربوط زیاتره کارونه خصوصي کمپنیو ته سپاري. دا کمپنۍ زموږ اسلحې را جوړوي، پوځیان مو رامړوي، قرارګاوې مو تجهیزوي، تیل راته راوړي او تقریبا زموږ ټول جنگ پر مخ وړي. Yes, هو we have بالکل موږ شخصي فوځونه چې امنیتي کمپنۍ ورته ویل کیږي هم لرو. دا په اصل کې کرایي فوځونه دي چې حکومتي چارواکو ته د امنیتي قراردادونو په برخه کې د تجارت او داوطلبۍ فرصتونه برابروي. مثلا وایي چې په افغانستان کې یو سړک جوړوو او بیا د دې سړک امنیت ساتنه داوطلبۍ ته وړاندې کوي او بیا وروسته یې هغه خصوصي امنیتي شرکت ته سپاري چې دوی ته ډېرې پیسې ورکوي. په همدې ډول خصوصي امنیتي کمپنۍ او دولت له یو بل سره کاروبار کوي. د داوطلبي دا پروسه په جنگي حالاتو کې ډېره زیانمنونکې وي ځکه حالت اضطراري وي او د داوطلبۍ ټول اړین مراحل نه ترسره کیږي. wartime, a lot of those processes of bidding go out the window. مثلا حکومت په افغانستان کې د یو اړین کار ترسره کولو ته عاجله اړتیا پیدا کوي، نو خصوصي کمپنۍ ته وایي چې عاجل باید کار ترسره کړي ولو که په هر قیمت او په هر ډول شرایطو سره وي. This company could do it. Name your price. We'll give you whatever you need. As a client, د یو مشتری په توګه متحده ایالات ژمنه کوي چې د دې پروژې لګښت به حتما تاسو ته درکوي او دا ژمنه به د تل لپاره وي. نو له همدې امله د افغانستان په جګړه کې خلکو داسې فرصتونه ترلاسه کړل چې د خصوصي کمپنیو له لارې یې په بیلیونونو ډالر وګټل. د ډالرو دا بې بندوباره ضایعات له هیچا هم پټ نه و. د دفاع وزارت پخوانی سکرټر ورته په پینټاګون کې د بې حسابه پیسو ګټلو دود او فرهنګ وایه. د حکومتي قراردادونو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته د هغو اشخاصو نوملړ ته ورګرځو چې له همدې لارې یې په افغانستان کې ډېرې پیسې ټولې کړي دي. لومړی رابرټ سټیون دی. سټیون د لاک هیډ مارټن په نوم د یوې کمپنۍ مشر دی. دا کمپنۍ دا ډول بلاک هاک الوتکې جوړوي. همدا ډول دوی میزایل، جیټ الوتکې او بمونه هم جوړوي. یعنی دوی ډېر هغه توکي جوړوي چې موږ یې په جګړو کې کاروو. دغه کمپنۍ د پینټاګون سره خورا ډېر قراردادونه کوي. په 2020 کې دې کمپنۍ د پینټاګون څخه د 15 بیلیونو ډالرو قراردادونه اخیستي وو. زه پوهیږم کله چې بیلیونونه یادیږي شاید ډېری خلک به پرې نه پوهیږي چې بیلیونونه یعنی څه. که تقریبا اندازه ووایم نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټوله بودیجه 44 بیلیونه ډالر ده. یعنی د ټولې امریکا د ډیپلوماسۍ لپاره د بودیجې 2 برابره پیسې دا کمپنۍ یوازې د دې لپاره اخلي چې موږ ته د یوې جګړې د پرمخ بیولو لپاره وسلې را جوړې کړي.
د دې کمپنۍ 90% ګټه د فدرالي حکومت له قراردادونو څخه ده. د دوی اصلي تجارت سوله او جګړه ده، یعنی د دوی تجارت یوازې د جګړې په واسطه روان ساتل کېدای شي. رابرټ سپیون په 2004 کې مشر شو، هغه وخت چې د افغانستان د جګړې 3 کاله پوره شوي وه. څومره چې جګړه سختېده همدومره د رابرټ شتمني هم زیاتېده، او زه پوهیږم چې دا یوه عامه کمپنۍ ده. دوی تل موږ ته د عامه پوهاوي او عامو خلکو د خدمت خبره کوي. تاسو کولی شئ چې د دوی دغه پړپړې ولولئ، مثلا لکه د لاکهیډ مارټن دغه ګونګه بیانیه چې د 2000 کال د کلنۍ ناستې خلاصه پکښې راغلې ده. هر څوک کولی شي چې دا پاڼې وپلټي او ومومي چې د رابرټ تجارت څنګه روان و. موږ د رابرټ دا پاڼې تر نظر تیروو. د 2000 کال د مخه په 1999 کال کې رابرټ په کال کې د $2 میلیونو په شاوخوا کې ګټه کوله. که یو څوک قناعت ولري نو $2 میلیونه هم ډیره ګټه ده. کله چې وروسته جګړه پیل سوه نو رابرټ ډیر قراردادونه واخیستل. د وسلو جوړولو صنعت یې لا چټک کړ. اوس تاسو وګورئ چې د ده ګټه کوم ځای ته رسیږي. تاسو د ده معاش وګورئ چې تر $1 میلیون هم پورته سو. اضافي ګټه یا بونس یې $3.2 میلیونه ته ورسید چې ټول $5 میلیونه سوه. نو د ده لپاره خو جګړې ډیره ګټه وکړه. یو کال وروسته په 2006 کې څه وسول. Let's jump 1 year later. It's now 2006. په دې کال کې بیا د رابرټ ګټه $18 میلیونه ته ورسېده. ته ودرې څه شی؟ د 2 میلیونو څخه 15 میلیونه، د 5 څخه 18 میلیونه، یعنی تجارت یې ډیر ښه پر مخ روان و. راځئ وګورو چې نور څه پیښ شوي. په دا بل کال 2007 کې رابرټ خپله ګټه 10 میلیونو ته رسوي. 10 میلیونه وبخښئ 11 میلیونه. 11 میلیونه یوازې ګټه. څه شی؟ 10 میلیونه ګټه. $8 million. Holy smokes. What? څه شی؟ 10 میلیونه ګټه. نو دا که موږ په ګراب کې راولو، جنگ دلته شروع کیږي. بیا د دغه څخه دغسې یو شی جوړیږي. This and this. ولا دا جنگ خو د لاکهیر د مشر رابرټ سټیون د ژوند صحنه بیخي بدله کړه. ښه نو دا خو د لومړی سړی و چې جګړې دومره شتمن کړ. تاسو راځئ چې دویم ته ورسو. دویم نفر سټیفن اورنسټاین دی. دی د سوپریم ګروپ په نوم خصوصي کمپنۍ لري. د ده کمپنۍ په 2015 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مړولو دپاره ټاکل سوې وه. کله چې ده د امریکایانو سره قرارداد کاوه نو زما باور دا دی چې ده به د خورا ډیرو پیسو خوبونه لیدل. کله چې دې کمپنۍ د امریکایانو قراردادونه ونیول نو دوی د تجارت په برخه کې 50 برابره پرمختګ وکړ. دفاع وزارت دې کمپنۍ ته په 6 کلونو کې $5.5 بیلیونه ورکړي دي تر څو عسکرو ته خوراکي توکي ورورسوي. $5.5 بیلیونه. دا ډالر د اورنسټاین د ټول تجارت 90% و، یعنی د کمپنۍ 90% کارګرو په افغانستان کې د عسکرو خوراک برابره وه. یعنی دوی داسې اسانه ګټه وکړه لکه لاټري یې چې ګټلې وي. اورنسټاین په دې پوه سو چې په هغه خوراک کې چې دی یې اوس امریکایي عسکرو ته برابروي تر دې هم ډېرې پیسې ګټلی سي، بې له دې چې کوم څوک ورته ګوته ونیسي. او دا ځکه چې جګړه د پیسو ګټلو فرصت دی او یوازې پیسې پکښې شیندل کیږي. که څه هم د ده خوراک ډېر ګران و خو دولت ورسره مکررا قراردادونه تمدیدول. اورنسټاین دومره په اساني خپل لوړ نرخونه قراردادونه تیرولی شوی لکه له یو دوکان څخه چې ماشومان سودا کوي. یوازې په همدې کمپنۍ کې نه بلکې نورې جعلي فرعي کمپنۍ یې هم جوړې کړې تر څو د امکان تر حده ډېر قراردادونه د ځان په نوم کړي او مفتې پیسې واخلي. د ده فرعي کمپنیو هیڅ کار هم نه کاوه، حتی اصلا کمپنیو شتون نه درلود، خو پینټاګون ورته په ټنونو ډالر ورکول. اورنسټاین یوازې د همدې ډالرو په ټولولو مصروف و او بس. دی پکې تر حده زیات شتمن سو تر دې چې بیلیونر سو. خو دې سلسلې تر پایه دوام ونه کړ ځکه اورنسټاین ونیول سو. د سنا مجلس یو غړی په 2013 کال کې وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تغذیې په قرارداد کې د دفاع وزارت د بیلیونونو ډالرو په قضیه څه وکړل او د ده د خبرې خورا ځورونکي دي. DLA د سوپریم شرکت ته $3 بیلیونه ورکړي دي تر څو په دې کې 1.6 بیلیونه د خوراک او اوبو دپاره او 1.4 بیلیونه یې د لیږد او ځای پر ځای کولو دپاره وکاروي. په دې دوسیه کې دا شمیرې بیخي جالبې دي. پینټاګون یوازې د لیږد دپاره تر 1 بیلیون ډېرې پیسې ورکړي چې په دې اړه د کانګریس یو غړی وایي چې دا دونه ډېرې پیسې دي چې که 1 لک ماشومانو ته ورکړل سي نو هغوی به وکولی سي چې د امریکا په تر ټولو بهتر ځای کې خپلې ټولې زده کړې پای ته ورسوي. خو د دې پر ځای دا د ټیکس ورکوونکو پیسې د اورنسټاین جیب ته تللي دي. نو آیا د داسې کارونو پر سر څوک جریمه سو؟
که په سنا کې کوم څوک وپوښتل سي چې دا دومره ډېرې پیسې څنګه په غیر مسؤلانه توګه مصرفیږي چې د مصرف ځای هم معلوم نه وي، نو دوی په ډېر اسانه ځواب ورکوي. دوی وایي چې د جنگي حالاتو له امله موږ ورته ډېره توجه نسو کولی. کوم قراردادونه چې موږ کړي د مختلفو عذرونو له امله په سمه توګه نه دي ترسره شوي. changes that we were seeing in our requirements. ښه نو اوس یې ماته پرېږدئ چې زه یې درته واضح کړم چې دی څه وایي. دی وایي چې د جنګي حالاتو له امله موږ ورته ډېره توجه نسوای کولی. د محکمې د دغه سند له مخې سټیون باید 389 میلیونه ډالر بیرته ورکړي وای. که حقیقت ووایم نوموړی د افغانستان په جګړه کې دومره شتمن سو چې تر دې نوملړه یې ځان راورسوه. دا یو څو میلیونه ډالر واپس کول خو د ده دپاره هیڅ هم نه وه. بل نفر ایریک پرنس دی. د ده په اړه مو په لومړیو کې هم یادونه وکړه چې له افغانستان څخه د یو نفر په رایستلو کې یې 6500 ډالر اخیستل. I don't think any human being who has a heart and soul. فکر کوم څوک چې په سینه کې زړه لري نو هغه هیڅکله هم د خلکو د درد او غم په وخت د خپل تجارت او ګټې فکر نه کوي. دی مخکې د بحري قوې غړی و چې له ځان سره یو څه پیسې هم درلودې. وروسته یې له ځان سره د امنیتي کمپنۍ د جوړولو فکر وکړ او په پایله کې یې د بلاک واټر په نوم خصوصي امنیتي کمپنۍ جوړه کړه. ده به د خپلې کمپنۍ لپاره پوځیان روزل او د خپلې کمپنۍ د ماموریت په اړه وایي زموږ موخه د ملي امنیت سیستم له ځواکمنتیا سره داسې مرسته کول دي لکه څنګه چې فیډکس د لیک رسونې د خدماتو له لارې ترسره کړې ده. په شخصي ډول یو کار کول ډېر اسانه وي ځکه څوک دې مخنیوی نه کوي. د خپل لومړی قرارداد په 2000 کال کې ترلاسه کړ. هغه ډېر لوی قرارداد نه و، یوازې د 2,40,000 ډالرو قرارداد و. د پوځیان د تروریستي بریدونو پر وړاندې روزل. کله چې د سپټمبر د 11 برید ترسره سو نو دا برید د امریکا د خلکو دپاره یو ناورین و، خو د ایریک پرنس او فیډکس دپاره بیا یو نایابه فرصت. امریکا په دې اندېښنه کې وه چې څنګه خپل ځواکونه د دې نوي جګړې سره عیار کړي. نو ځکه خو یې بلاک واټر ته مراجعه وکړه ترڅو له حکومت سره د CIA د تاسیساتو د امنیت ساتنې په برخه کې همکاري وکړي او همدارنګه د دوی ځانګړي ډیپلوماټان بدرګه کړي. ښه نو دا څوک دي چې امریکا ورباندې دومره باور کولی شي؟ آیا د امریکا د پوځ په ډول پوځیان دي؟ له تخنیکي اړخه خو بیخي نه دي، که څه هم داسې ښکاري لکه پوځیان. تاسو دغه کسانو ته وګورئ، په حقیقت کې خو دوی د هغه ساتونکو په ډول دي کوم چې په عامو ځایونو کې لیدل کېږي. دوی اوس حکومت ګمارلي، دوی ته امنیتي موخې په لاس ورکول سوي، د جګړې ډګر ته لیږدول سوي ترڅو د یوې شخصي کمپنۍ تر مشرۍ لاندې عملیات ترسره کړي. نو ځکه خو هیڅ داسې نه ښکاري لکه اجیر او بې مسؤلیته ځواکونه. په 2007 کال کې حکومت بلاک واټر ته د یو فدرالي قرارداد په مقابل کې تر 1 بلیون ډیر پیسې ورکړې. یعنی هغه کوچنۍ کمپنۍ چې د 100,000 ډالرو په مقابل کې ځواکونه لیږل اوس تر داسې اندازې ورسېدل چې د جګړې په ډګر کې د یو څو کلونو په لوبېدو سره په میلیونونو ډالر واخلي. کله چې د جګړې واک داسې یوې شخصي کمپنۍ ته په لاس ورسي نو دوی به بیا کومو قوانینو ته غاړه کښېږدي. په 2007 کې د بلاک واټر ځواکونو په افغانستان او عراق کې وو او پر بېګناه او بېوسلې خلکو یې ډېر په اسانۍ سره ډزې کولې. د بلاک واټر د ساتونکو ړندو ډزو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د چاودنې له ځای څخه 1 میل وړاندې له ګڼې ګوڼې په یوه ډک څلورلارې د بلاک واټر د ډزو په ترڅ کې 19 عراقیان مړه سول او 20 نور یې ټپیان سول. په دې سره بلاک واټر خپل قرارداد له لاسه ورکړ. دوی ته دا ډېر غټ ناورین و. په دې پیښه کې د معمول خلاف یو څه حساب او کتاب رامنځته سو او له همدې امله ایریک پرنس کمپنۍ خرڅه کړه. پرنس د افغان جګړې له برکته دومره پرمختګ وکړ چې د دغې جګړې د شتمنو خلکو په لیست کې وشمیرل سو. د بلاک واټر هغه عسکر چې په بېګناه خلکو یې وژونکي مرمۍ ورولې وې هم ملامت وشمیرل سول، خو وروسته ډونالډ ټرمپ ورڅخه بخښنه غوښته او د امریکایي ساتونکو په صفت یې د دوی ملامتول ناسم کار وباله. آیا په موږ کې د انسانیت په نوم یو څه سته؟ له دوی وروسته دا 2 نفره چې خلک یې د جنګ سپي بولي او په اړه یې یو فلم هم جوړ شوی دی د بحث وړ دی. د دوی په اړه فلم تر اوسه ما نه دی کتلی خو د کتلو اراده یې لرم. د دوی په اړه تر ټولو ښه راپور د رولینګ سټون دی. د دې کسانو عمرونه 25 او 20 کلونه وو چې د وسلو یوه کمپنۍ یې جوړه کړه. دوی پینټاګون ته رشوت ورکړ او د 300 میلیونو ډالرو قرارداد یې واخیست او دوی به افغان ځواکونو ته مهمات برابرول. دا ډېر عجیبه ده چې دوی فقط د 20 کلونو ماشومان وو. له دې ورهاخوا دا یو خو یې تر دې لږ وړاندې مساج کوونکی و.
وروسته یې له ځان سره فکر وکړ چې دا کار ګټه نه کوي. په فدرالي حکومت کې به د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت نظامي مهمات خرڅ کړم ترڅو دوی پرې په افغانستان کې جګړه پر مخ بوځي. په دې سره دا هلکان هم خورا شتمن سول او په میامي کې په ډول ډول ګران بیه ځایونو او موټرونو کې هوسا ژوند پیل کړ. دوی د خپل کاروبار د پرمخ وړلو لپاره له چین څخه مهمات رانیول او بیا یې پر امریکایانو خرڅول. له همدې لارې دوی لوی تجارت جوړ کړ. وروسته دا هلکان ونیول سول او یو په 4 کاله بند هم محکوم سو. د دې هلک په بند محکومېدل بیخي نوې او نادره پیښه وه. دا لومړی ځل و چې یو امریکایي نیول کیږي او په رښتیا په بند محکومیږي، ځکه دا سزا نه پر سوپریم عملي سوه او نه هم پر ایریک پرنس. دوی ځکه مجازات سول چې دا یو د 40 کالو یو کوچنی هلک و، نه یې مخکینۍ زیاتې پیسې لرلې او نه یې هم داسې پاخه روابط درلودل چې له حساب ورکونې څخه ځان وباسي. خو د دوی کیسه تاسو ته دا ښودلی سي چې د پیسو ګټلو دې بازار ته یو څوک په څومره اسانۍ ورګډېدلی سوای. د مساج والا یو کس چې یوه توپنچه هم نه لري راځي او د فدرالي ادارې سره د مهماتو د قرارداد په اساس 300 میلیونه ډالر ګټه کوي. ښه نو دا و د جنګ سپي. په دوی پسې فهیم هاشمي دی. هاشمي د افغانستان د سلګونو هغو سیاسیونو له جملې څخه یو دی څوک چې په دې جګړه کې خورا ډېر شتمن سوي. ځینې دې شتمنو ته د سپټمبر د 11 میلیونران هم وایي. د امریکا د جګړې په لومړیو کې ځایي ژباړونکو ته ډېره اړتیا وه. چا چې په اوایلو کې له امریکایانو سره د ژباړونکي په توګه کار کاوه هغوی په دغو چمونو خورا ښه وپوهېدل چې امریکا څه ډول دلته چارې پر مخ وړي. دوی په ډېر لږ وخت کې هغه برخې تشخیص کړای سوې چې له امریکایانو یې پکې ښه ډالر ټولولی سوای. نو فهیم هم د رسنیو په برخه کې تجارت پیل کړ، لکه تلویزیونونه، همدا ډول تعمیراتي کمپنۍ جوړول او ان چې هوایي شرکت یې هم جوړ کړ. د دې تجارت دومره پرمختګ وکړ چې د یو کال په قراردادونو کې یې 200 میلیونه ډالر وګټل. په افغانستان کې د پیسو په دې بې بندوباره باران کې ډېری افغانان سیاسي مشران د هاشمي په ډول خورا زیات شتمن سول. د دوی دپاره جنګ د پیسو ګټلو یو فرصت و، که څه هم هېواد یې د بهرنیو زبرځواکونو لخوا لوټه سو، خو د دوی یې پرې څه، دوی ته خپله ګټه مهمه وه. تر دې وروسته بیا دا زموږ خپل کانګرس دی. که څه هم نانسي پلوسي او ټیډ کروز د مهماتو سوداګر نه و، خو بیا هم د دې جګړې په اساس ډېر شتمن سوي دي. که ستاسو کانګرس په یاد وي، دوی د دفاعي ګودامونو لپاره د مالونو په رانیولو کې خپله ګټه کوله، لکه څنګه چې لاکهیډ مارټن او نورو ترسره کوله. لږ تر لږه د کانګرس 40 غړي او د دوی خپلوان د 2.4 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې د دغه ډول کمپنیو څخه مالونه اخلي. Oh, and it's not partisan. د کانګرس دا غړي ټول د یوه ګوند هم نه دي. 20 نفره یې جمهوري خواهان دي او 14 نفره یې دیموکراتان دي چې تقریبا 50 سلنه کیږي. راځئ چې لږ جزئیاتو ته ورسو ترڅو پیدا کړو چې د دفاعي قراردادونو تر ټولو ډېرې پیسې د کانګرس کومو غړو ترلاسه کړي دي. د جنګ له لارې په دې کال کې تر ټولو زیاته ګټه کوونکی کیوین هیرن یو جمهوریت پال دی چې د دفاعي قراردادونو په ترڅ کې یوازې د هنیویل له لارې 8,80,000 ډالر ترلاسه کړي. هنیویل د هوایي چلند یو قرارداد دی او تاسو وګورئ چې د دوی سټاک څومره ښه ترسره سوی. په ځانګړي ډول بیا د 2009 څخه وروسته کله چې اوباما افغانستان ته نوي سرتیري ورولېږل. مطلب دغه کیوین هیرن هغه قانون جوړونکی دی له چا څخه چې جنګ ته د تللو لپاره اجازه غوښتل کیږي او د جنګ پر مهال یې هم یوازې دی بیرته راغوښتلی سي. له دې بدتره به هم هغه وخت وویني چې د ګری پیټر په څیر د میشیګان د یو دیموکرات سناتور ګټې وپلټي. پیټر د مسلح ځواکونو د کمیټې غړی دی. دا هغه کمیټه ده چې د پینټاګون بودیجه تصدیقوي. دا د مالي چارو وضاحت پاڼه ده. د په ډیرو برخو کې پانګونه کړې ده چې په دې کې د ریتیان د ټکنالوژي شرکت هم دی. ریتیان د حکومت د لویو قراردادیانو څخه دی چې د جګړې سامانون تهیه کوي. دې سړي پینټاګون ته پیسې ورکولې ترڅو هغوی دې ته جوړ کړي چې له شخصي قراردادیانو څخه جنگي سامانونه واخلي او د ورته تیار په شخصي کمپنیو کې پانګونه کړې وه. په جولای کې پیټر رایه ورکړه ترڅو دفاعي بودیجه 24 بیلیونه ډالر نور هم لوړه کړي. دا اندازه د ولسمشر جو بایډن تر وړاندیز هم ډېره لوړه وه. یعنی که ووایم دې سړي د لا زیات پیسو د جبته کولو لپاره پلان جوړ کړی و. زموږ سیستم پر دې ډول پر مخ روان دی. دلته بیا د یوې سناتورې یوه بله وضاحت پاڼه ده چې دا بیا د سایبري امنیت ساتنې د کمیټې غړې ده. نوموړی په 6 دفاعي کمپنیو کې شراکت لري او ډېره برخه پیسې یې د معلوماتي ټکنالوژي په قراردادونو کې بندي دي. پوهیږئ دې په هغو شخصي کمپنیو کې پانګونه کړې په کوم برخو کې چې حکومتي دنده پر مخ وړي.
له همدې امله حکومت ته رایه ورکوي ترڅو پر سایبري امنیت باندې نورې پیسې هم ولګوي ترڅو دا وکولای شي ډیر قراردادونه ترلاسه کړي. نو دا هغه نوملړ چې ما د یوې کوچنۍ هڅې په پایله کې برابر کړی و. تاسو باید دا په یاد ولرئ چې د افغانستان له جګړې څخه د ټولو شتمنو سوو اشخاصو نوملړ جوړول ډیر سخت کار دی او دا یوه کوچنۍ هڅه وه. ډیرو خلکو له قانون سره غړونې او غلاوې وکړې خو د دوی په اړه به موږ هیڅ کله هم کوم څه وانه ورو د ځکه چې د دوی څخه د پښتني ګروېږنې هیڅ اراده نشته. پینټاګون 14 ټریلیونه ډالر ولګول او د دې پیسو له دېش څخه تر 50% یې د شخصي کمپنیو له لارې شخصي جیبونو ته لاړې. همدې کمپنیو د خپلو پیسو څه برخه چې شاوخوا 15 ټریلیونه ډالر کېږي زموږ مشرانو ته هم ورکولې. دا ټولې د ټیکس ورکوونکو او عام امریکایانو پیسې وې چې د پانګوال نظام لیوان وخوړې. خو د څه دپاره موږ ته څه په لاس راغلل؟ موږ اله اوس په دې پوه سو چې دې جګړې موږ او زموږ د هېواد دپاره هیڅ ګټه ونه کړه. 20 کاله وروسته بیا هم افغانستان په خپل حال پرېښودل سو او یوازینۍ ګټه همدې پانګوالو وکړه چې ځانونه یې شتمن کړل. نو یوازې همدوی ته دې مبارک وي. او زه به نور د خپل شان سره راټول کم او پر دې به بلا مغزه نه خورم چې په ډیموکراسۍ کې اصلا څه غورې روانې دي. مخ ته مو ښه.